د امریکا لخوا د عاصم منیر غوږ تاوولو نتیجه ورکړه. پاکستان د مهاجرینو په اړه له خپل دریځ پر شا شو. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. پاکستانی چارواکو چې ویل به هیڅ غیر قانوني افغان به پاکستان کې پرېنږدي او ټول به وشړي، خو دا چې عاصم منیر امریکا ته سفر وکړ او هلته د کډوالو په اړه ورته امریکا تازه امرونه وکړل، ښکاري چې نتیجه یې ورکړه. د پاکستان لنډمهاله لومړی وزیر انور الحق کاکړ د دوشنبې په ورځ وویل چې پاکستان به هغه افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه نه کړي چې په خپل هیواد کې د زورونې له ګواښ سره مخامخ وي. ښاغلي کاکړ په خپلې یوې مقالې کې چې د انګلستان په ټلګراف ورځپاڼې کې خپره شوې لیکلي، موږ به د خطر سره مخامخ ډلې لکه موسیقي غږونکي، سندرغاړي، ژورنالستان او د بشري حقونو فعالان له پاکستانه ونه شړو، خو موږ د نورو هیوادونو مرستې ته اړتیا لرو. هغه ویلي چې یو شمېر هغه لویدیځ هیوادونه چې پیاوړي او پرمختللی اقتصاد لري هم ناقانونه کډوالۍ پرې بار اچولی. هغه وویل په تیرو 3 یا 4 لسیزو کې د ایرلنډ له نفوس سره سم د 4 څخه تر 5 میلیونونو پورې کډوال پاکستان ته راغلي دي چې ډیری د پاتې کېدو حق نه لري. هغه وویل ډیری دغه کډوال په تور بازار کې کار کوي او هیڅ مالیه نه ورکوي. کاکړ ټینګار وکړ چې لږ تر لږه 14 افغانانو په پاکستان کې دننه ځانمرګي بریدونه کړي. د هغه په وینا د 2021 کال له اګست میاشتې راهیسې د امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې وژل شوي 65 ترهګر د افغانانو په توګه پیژندل شوي دي. هغه وویل هیڅ مسؤل دولت نشي کولای دا ډول اندېښنې له پامه وغورځوي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.